وبالإسلام دينا وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم مسلمانانو، جنازه ته د یو مؤمن مسلمان راغلی، علما ناستی، حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې به جنازه ته رالی، صحابه مبارکان وای موږ به دغه سناستو سرونه به مو ځړولي و، زموږ پر سرو باندې مرغان ناست. امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر په مقدمه کې لیکي، وای په څو ځایو کې خندا کول ګناه کبیره ده، یو پکې اجره او جنازه یادي، ځکه جنازه او اجره دا د عبرت ځای دی. دلته به هر مسلمان ځان ته مرګ یادوي چې یو ورځ دغسې ماتم راځي، دغسې زموږ غوندې انسان و، زموږ ورور و، ځوان سړی و، نن یې موږ په جنازه کې حاضر وي، یو ورځ به بیا دغسې راځي چې زموږ په جنازه کې به خلک حاضر وي. د جنازې لوی مقصود دغه وي چې دا مسلمانان را جمع سوي وي، چې دا کم مسلمان وفات شوی دی چې دې ته دعا وکړي. په د لمانځه کې چې موږ تاسو لمونځ کوو، دغه مرده ته دعا کوو، د علما دعا ورته کوي، یامیانو خرکیانو خو دروسه دعا ده زده کړي. په هره جنازه کې ملایان درته وایي کومه دعا یې زده ده دعا وکړي، که نه اللهم ربنا ووایاست. نو ولې یو دعا نه یې زده کوي د مړي؟ خو دا د مردګانو یو دعا ده، په عربي کې دعا کول په لمانځه کې سنت دي، سړی به دعا کوي. خو دغه یې زده کړي ملایان سته په مسجدانو کې، شکر دی نور شان مو یې زده دي، د سکشنیان تاسو نه چې شی مو نه یې زده کېږي. په دغه جنازې لمانځه کې مقصود دعا وي چې سړی دې مرده ته دعا وکړي چې الله دا ستا بنده و، انسان و، نفس یې درلودی، آخره زمانه وه، خطایو به سوي، ګنایو به سوي، موږ په شفاعت ولاړ یو. دا موږ چې پر لمانځه درېږو، دا د لمانځه درېدل شفاعت دي. یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن شفاعت کوي، په دنیا کې هم کوي، په آخرت کې هم شفاعت ستا. دا د دنیا شفاعت دی، دا مسلمانان الله تعالی سپورته کوي، خدای تعالی ته گزاري کوي، دعاګانې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که د کم مسلمان په جنازه کې 3 صفه خلک برابر سول، 3 صفونه جوړ سول، او په اخلاص الله ته غوښتنه وکړل، دعا یې وکړل چې الهي دا بنده را وبخښه، الله به یې بخښي. زموږ خو د جنازې د لمانځه څخه دلته د راتګ یو مقصود دا وي چې دې مرده ته دعاوې وکړو، په لمانځه کې وکړو، بې لمانځه یې وکړو، شفاعت وغواړو. دویم مقصود د مؤمنانو په جنازه کې دغه هم وي چې ته جنازې ته رالې، الله تا ته اجر درکوي، تا اله العالمین د دې جنازې په خاطر باندې بخشي، الله به تا ته جنتونه درکړي. حافظ دمیاتی یو محدث دی، د حافظ د احادیثو دی، یو کتاب لیکلی دی المتجر الرابح. هغه مبارک دلته یو روایت نقل کړي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان اول ما يجزى به العبد الصالح ان يغفر لجميع من اتبع جنازته او كما قال. الله حبیب علیه السلام وی اول چې الله تعالی دغه مؤمن ته جزا ورکړي. ګوري په دنیا کې چې یو مسلمان سره د ایمان ژوند وکړي، د الله تعالی وحدانیت یې ومني، د خدای بندګي یې وکړله، د الله تعالی احکام